بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مسئ د نصیر خیره بنسټ د خپل هیوادوالو سره د مرستو په سلسله کې نن ورځ راغلی و پکتیکا ولایت نکې ولسوالۍ ته. نکې ولسوالۍ چې د مرکز څخه لرې پرته ولسوالۍ ده، د مرکز سره نښلول کې لارې ټولې خامه دي. خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي. دلته چې موږ وکتل د خلکو له نږدې وضعیت نه غربت کچه ډېره لوړه ده. نو د مرستو په سلسله کې مو دغه هیوادوالو سره نن د 400 کورنیو ته خوراکي مواد راوړي دي. ان شاء الله د مرستو سلسله به نور هم جاری وي. د هغه ټولو هیوادوالو څخه کاغه په هیواد کې داخل کی وي او یا د هیواد څخه بهر وي چې غواړي د خپل هیوادوالو لاسنیوي وکړي، چونکې روزي میاس هم را نږدې ده. که دوی کومه صدقه لري، خیرات لري، زکات لري، نصیر خیره بنسټ په افغانستان هر ولایت ته د تاسو مرستې رسولی سي. تاسو په موږ باندې اعتماد کولی سئ. جزاک الله احسن الجزا.